السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت جامې ممپرتان وي. لکه څرنګه ملګرو اف جي کوین باندې چې زه ویډیوګانې درته جوړوم معلومات درکوم، دا یو ډیسنټرلایز خوندور سیستم دی چې دا به کلونو دوام کوي، کلونو وروسته بیا لیست کېږي. اوس تاسو هم چینجول کولی شئ چې تاسو څومره اف جي کوین پکې وګټل هغه اس ټي ته بي ان بي ته چینج کولی شئ او ترې ویډرا کولی شئ. په 15 ثانیو کې ویډرا ترې کېږي او ډیپوزیټ هم په 15 ثانیو کې ورته کېږي. د دې اپلیکیشن هم روان ده. د دغه قیمت په اړه باندې درته غږیږم. فري انکم هم پکې روان ده چې تاسو فري انکم ته انتظار کوئ. فري انکم لپاره اکاونټ پکې جوړوئ، پنګونه کې کوئ، هغه ستاسو خپل کار دی. پنګونه که اوس کې وکړئ خو ډېره به درته ګټوي، بیخي زیاته به درته ګټوي. ملګرو د دې قیمت چې دا د دې قیمت په شپږو میاشتو کې یو ځل لوړېږي. دا تاسو کتلی شئ د دې اوس قیمت چې دا 0.309 ډالر ده. نو که چېرې تاسو 900 ډالر ور واچوئ نو 1 میلیون اف جي کوین پې کېږي، او که یو تاسو پکې 1 میلیون اف جي کوین جمع کړل نو 900 ډالر کېږي. نو دغه کوینز چې دي ملګرو د دغه قیمت په شپږو میاشتو کې یو ځل لوړېږي. دا تاسو کتلی شئ دغه شین شوی دی رنګ یې، نو شپږ میاشتې دې نه وروسته پوره کېږي، دغه قیمت به 0.201 ته راشي. نو بیا تاسو حساب ورته وکړئ چې د 1 میلیون کوین قیمت تقریبا 1000 ډالر راغی. نو که چېرې تاسو اوس 1 میلیون واخیستل، 100 ډالر مو صرف دغه ځای کې وګټل، نوره ګټه خو یې ورته کوي. 100 ډالر مو صرف دغه ځای کې وګټل. زه راځم ملګرو تاسو ته دغلته حساب درته کوم، کلکولیټر ته راځم. د دغه قیمت چې دا شپږو میاشتو کې لوړېږي، یعنې ملګرو مثلا تاسو 1000 ډالر پنګونه کړې ده 1 میلیون کوین، صحیح ده. 1 میلیون کوین تاسو اخیستي دي، نو تقریبا په دومره ریټ کې تاسو اخیستي دي، د اوس ریټ کې 900 ډالر کېږي. شپږ میاشتې رانږدې دي، دغه قیمت اوس دغه یو ته راځي. دا ګورئ تاسو ملګرو 1000 ډالر کېږي، دغه ځای کې ګټه شوله. شپږ میاشتې بعد بیا د دې قیمت دومره کېږي، دومره تاسو ګورئ شپږ میاشتې بعد، یعنې د دې قیمت بیا دومره کېږي نورې شپږ میاشتې بعد. تاسو ګورئ 2000 ډالر شول، د 0 ډالر نه 2000 ډالر شول، صرف تاسو یې ګټې ته ګورئ. د هغې نه وروسته شپږ میاشتې بعد بیا د دې قیمت دومره کېږي 0.203 ډالر. تاسو ورته ګورئ 3000 ډالر شول. د 1 میلیون تاسو 900 ډالر پرې ورکړي په 1 میلیون باندې، د دې شول 3000 ډالر. شپږ میاشتې بعد بیا ملګرو قیمت دومره کېږي 4000 ډالر. ان ملګرو د یو صفر رقموي دومره کېږي 0.01 ډالر قیمت ورکړل شوی دی په اخري وختونو کې چې کله لیست وړاندې کېږي، لیست کېږي. ګورئ ملګرو تاسو 900 ډالر ورکړي په 1 میلیون باندې 10000 ډالر شول. اوس راځم د 1 میلیون تاسو سټیک کړي دي، 1 میلیون تاسو سټیک کړي دي. دغه 1 میلیون ته په 3 کې ضرب ورکوم، دا شول 3 میلیونه. 3 میلیونه شول ملګرو. دغه تاسو د لیست وخت در سره ساتئ، حساب ورته وکړئ چې دغه څومره راځي. 13000 ډالر. 13000 ډالر تاسو په 900 ډالر باندې وګټل، د لیست وخت یې که تاسو ساتئ، یعنې 15 شپږ کاله یې که سره ساتئ. او که چېرې بیا تاسو داسې کوئ چې نه موږ داسې کوو د 3 میلیونه کوین موږ کې وګټل، یا موږ 1 میلیون وګټل، یا موږ 10,000 وګټل، مثلا 1 لک موږ کې وګټل، موږ دغه چینج کوو په همدغه اوس ریټ کې موږ یې ترې لیږو. 90 ډالر کېږي، تاسو یې بالکل ترې لیږلی شئ. او که چېرې بیا دومره ته قیمت و تاسو 100 ډالر ترې لیږلی شئ. نو که بیا غواړئ چې نه موږ دغه هم نه ترې لیږو، موږ یې ساتو، پیسو ته اړتیا نه لرو، همدغه هم سټیک کوو، نو 1 لک نور هم پرسې ور سټیک کړئ. همداسې چې ګټئ سټیک کوئ، چې ګټئ سټیک کوئ. تاسو وګورئ ملګرو چې تر اخر لیست کېدلو وخته پورې تاسو څومره پیسې وګټلې. تاسو حساب ورته وکړئ په دومره ریټ کې. زه به صرف 3 میلیونو ته حساب درته وکړم. 13000 ډالر تاسو په 900 ډالر باندې وګټل. که تاسو مارکیټینګ ورته وکړئ هغه تاسو جلا ګټه ده، یعنې 12 لیوله ګټه درکوي. هغه مجلا ګټه ده. فري انکم پکې روان ده، هغه مجلا ګټه ده. نو پنګونه هم د اوس نه پکې وکړئ، ځکه چې اوس یې ریټ ارزانه دی. اوس تقریبا د 3 میلیونو 2200 ډالر کېږي، او لږ وروسته به بیا 3000 ډالر کېږي، 15 کاله بعد به بیا 13000 ډالر کېږي. نو ډېر خوندور په زړه پورې سیستم دی، حتما پکې کار وکړئ او خوندور کار دی. انشاءالله چې فري انکم پکې راغی، به فري انکم باندې هم درته ویډیو جوړوم. نو کار پکې وکړئ، په زړه پورې سیستم دی انشاءالله، چې دا به آینده کې ځان ته ایکسچینجونه راباسي، خپل ایکسچینجونو کې به لیست کېږي. افغان کوین دی، د افغان ویاړ دی. تر بلې ویډیو موږ ته اجازه راکړئ. الله په امان.